په هرات ولایت کې 50 ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره خوراکي توکي او درمل له منځه یوړل شول. په هرات ولایت کې د خوړو او درملو ریاست له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د تیرو 2 میاشتو په جریان کې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه راټول کړل شوي 50 ټنه بې کیفیته تاریخ تیر او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل پرون سه شنبه د روان 1445 هجري قمري کال د شوال د میاشتې په 14 نیټه د یاد ولایت د اړوندو ادارو د اساسو په شتون کې حاضر او له منځه یوړل. امروز در حدود 51 تن مواد غذایی و دوا که توسط تیم‌های بازرسی ولایت صورت گرفته امروز ایره به هدر میدیم. د یادو خوراکي توکو او درملو د هدر په موخه جوړ شوی خبري کنفرانس کې د درملو او روغتیايي محصولات معین حاجی صاحب رحمت الله روفي وایي خواړه او درمل په مستقیم ډول د خلکو د ژوند پورې تړاو لري. نوموړي یاد موضوع ته په اشاره سره وایي چې 80% کې د بې کیفیته خوراکي توکو او درملو د وارداتو مخه نیولې ده او ترڅنګ یې په تیر کال کې 860 ټنه بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکي هم هدر کړي دي. در نتیجه بازرسی تاسیسات دوایی و تاسیسات غذایی ما تانستیم به همین سال گذشته 1402 ما تانستیم که در تمام کشور خو 860 تن دوای بی‌کیفیت و مواد غذایی تاریخ تیر از بازار جمعواری نمودیم و او را هدر سپردیم. د یادونې وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1403 هجري شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې په مرکز او ولایاتو کې شاوخوا 100 ټنه بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل هدر کړي دي.